په ثوابي بازار کې به د ښځو نه ویډیوګانې کېدلې او هغه ویډیوګانې چې دي نو بیا به په ټیک ټاک باندې اپلوډ کېدلې. دا ویډیوګانې به چې کله په ټیک ټاک باندې اپلوډ شوې نو دغه کس چې دی نو 40,000 فالوور او چې کله به اپلوډ شوې نو خاوندانو به د خپلې ښځې چې کله ویډیوګانې ولیدلې نو هغه به خپلې ښځو له طلاق هم ورکاوه. تقریبا 6 ښځو له پکې طلاقونه هم ورکړای شوي دي، خپل خاوندانو چې دی نو ښځو له طلاقونه ورکړي دي او د هغه نه پس چې نو 6 میاشتو پورې چې دا نو دا ویډیوګانې چې دی نو ورچلې او د غالک چې دی نو 40,000 فالوور. ملګرو سټ چې دا د نوجوان ښکاری دا نوجوان چې دی نو دی به ویډیوګانې کولې په ډیره عجیبه طریقه باندې. ملګرو بیا دې څه شول کنه چې پولیس هم انویسټیګیشن شروع کو چې دا څوک دی ویډیوګانې کوي او ویډیوګانو نه چې دا نو مونږه نه خبرېږو او په کومه طریقه باندې کیږي او بیا چې دا نو اپلوډ کیږي. ملګرو د 6 میاشتو پورې چې نو پولیسانو چې دا نو هغه انویسټیګیشن وکړو خو هغه پکې ناکام شول. هغه بیا دې څه وکړل پولیسانو چې هغه د ځان سره یو بوډۍ ښځه چې دا نو هغه ملګری کړله او هغه چې دا نو په دغه بازار کې چې دا ثوابي په بازار کې هغه به چې دا نو تله او پولیسانو چې انویسټیګیشن کاوه په دې باندې به چې دا نو سار کول. ملګرو هغه ښځه هایر کړی و کله چې دا په ثوابي په بازار کې به تلله تقریبا 15 ویډیوګانې چې دا ښځې نه وشولې او هغه چې دین وایرل شولې او په هغه اکاونټ باندې اپلوډ کړل شوې. چې کله 15مه ویډیو د دې ښځې نه کېدله نو د ښځې چې دنو غالک ولیدو او چې کله غالک ولیدو کنه چې دینه ویډیو کوله نو دې एकदम پولیس ته اطلاع وکړه. پولیس چې دینو رااله او هغه کس چې دینو گرفتار کړو. چې کله هغه کس گرفتار کړو نو هغه مکمل معلومات ورکړل چې دا اکاونټ زما او 40,000 فالوور دي او ما به د ښځو نه ویډیوګانې کولې او ما چې دنو په دې باندې اپلوډ کولې. نو پولیس ولګېدل او دې سافټویر هم اپډیټ کو او چې کوم اکاونټ چې دی نو دغه نه ټولي ویډیوګانې چې دی نو هغه هم ډیلیټ کړي او دغه نه پس چې دی نو هغه اکاونټ یې هم ختم کو. اوس دا الک چې زیات تاسو تخکاری هغه دا الکو ملګرو دی به د ښځو نه ویډیوګانې کولې په دې کې 6 رښتې چې دی نو هغه هم خاوندان 6 ښځو له هم طلاق ورکړل شو. خاوندانو په دې باندې باندې ورکړل شو چې دی نو عجیبه ویډیوګانې او غلطي ویډیوګانې چې دی نو دی الک پتی کولې او بیا دغه نه پس په ټیک ټاک باندې اپلوډ کولې. ملګرو دا ویډیو ټول پښتنو ته ورسوي یار ضرور دا ویډیو شیر کړئ چې ټول ته ورسوي په ثوابي کې دا الک او د څه واقع راغلو چې تاسو شریک